السلام علیکم دوستانو، راشد خان وای د ملي دندې دپاره بیرته ځمه. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د کرکټ ستوري سپینر بالر راشد خان وای ډیر ژر به د ملي دندې دپاره بیرته ولاړ سي. نوموړی د پاکستان سوپر لیګ شپږم پړاو سیالیو کې د لاهور قلندرز لوبډلې لوبغاړی و. راشد خان په خپل ټویټر د لاهور قلندرز او مینوالو مننه کړې ده. ویلي دي بل کال به یې بیا وویني. د لاهور قلندرز لوبډلې منیجر او سی ای او د راشد خان مننه کړې ده. د لوبډلې برخه یې جوړه سوې وه. هغه راشد خان ته نه یوازې یو ښه لوبغاړی بلکې یو ښه انسان ویلي دي او نیکې پیرزوینې ورته وړاندې کړي دي. د پاکستان سوپر لیګ شپږم پړاو د فروری په شلمه د کراچۍ په نیشنل لوبغالي کې پیل سوی دی. لاهور قلندرز تر اوسه پورې 2 سیالۍ کړي دي چې پکې راشد خان لوبېدلی دی. دواړې یې ګټلې دي. په پی اس ال شپږم پړاو کې د راشد خان علاوه 4 نور افغان لوبغاړي هم برخه اخلي. محمد نبی و نور احمد د کراچۍ کینګز لوبډلې سره، مجيب رحمان به د پېښور زلمي او کیس احمد د کوټه ګلیډیټرز لوبډلې برخه دي. راشد خان په داسې وخت کې د پی اس ال نه د برته تلو خبره کړې ده چې د مارچ په میاشت کې به د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د زمبابوې کرکټ ملي لوبډلې سره مخامخ کیږي. افغان لوبډله به د زمبابوې سره 2 15 ورځنۍ او 3 شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. دا و د راشد خان په اړه نوي تازه معلومات. که مو دا معلومات خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست، د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.